أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. إن شاء الله نن بسورة انعام آیت نمبر 115 بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو او بیا د الله تعالی په قرآن کریم باندې موږ تاسو ټولو ته پویا او بیا د الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي، آمین. شیطانی آیتونو کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د شیطانانو ذکر وکړو چې په انسانانو کې او په پریانو کې وی هر پیغمبر د پاره او دوی دا کار کوي د دوکې د پاره او دوی خسته خبرې پیش کوي خلکو ته چې ظاهر ښکلی وي او باطن ګنده وي، دې دپاره چې خلکو زړونه واړی. او بیا به دوی ویلې چې زمونږ دا جګړه د مکې د مشرکینو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د ایمان نه د انکار کوونکو، هغوی به ویلې چې موږ به خپلو کې فیصله وکړو او فیصله کوونکي به یهودیان یا عیسایان مقرر کړو یا دارنګې نور خلک به مقرر کړو. نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دې ته ووایه چې قرآن کریم موجود دی، د الله کتاب دی، زه په بل چا باندې فیصله څنګه وکړم؟ ځکه چې قرآن کریم کې ټولې فیصلې په تفصیل سره شوي دي او څه کمی او څه بې انصافي پکې نشته، نو دا به څنګه کېدلی شي؟ دا کار به زه څنګه وکړم؟ دا نشي کېدی او الله تعالی طرف نه منزل دی. اوس هغه خبره چې کله دوی ته وشوله نو دوی په قرآن کریم باندې به اعتراضات شروع کړل او دا اعتراضات صرف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې نه، په هر وخت کې چې کله کفر ته، دشمن ته، کافرو ته، منافقینو ته، مبتدعینو ته چې بدعات کوونکي دي، هغوی ته چې کله هم د قرآن کریم یا د الله خبره پیش کوي نو هغوی بیا په قرآن کریم باندې اعتراض کوي. مونږ به موجوده حالت خبره وکړو. ما په دې خپل زندگی کې داسې ډیر کسان لیدلی دي چې هغوی بیا په قرآن کریم اعتراض کوي. لکه مثلا چې کله مونږ ووایو چې قرآن او حدیث ته په دې باندې فیصلې کوي، دا ضروری خبره ده، بیا به وایي چې ښه مونږ ته قرآن کریم کې میخه وښایه، بیا به وایي چې ښه قرآن کریم کې نیا سره نکاح کول حرام وښایه، داسې نور، بس صرف هغه د اعتراض وي قرآن کریم باندې اعتراض وي. بهر حال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته الله تعالی اوس د قرآن کریم عظمت بیانوي، د هغې د جواب او د اعتراض جواب هم، او مسلمانانو دپاره په دې آیت کې د قرآن کریم ډیر لوی فضیلت دی او لوی عظمت دی د قرآن کریم. الله تعالی په توفیق سره کیږي، الله دې توفیق ما ته راکړي چې زه بیان کړلی شم. نو الله فرمایي وتمت او پوره شولې کلمتو، کلمې یعنی خبره، هغه خبره چې هغه مکمل موضوع وي او په هغې باندې مکمل خبره کړي شوي وي، دې ته کلمه وایي. هغه خبره چې هغه پهچان وي، یعنی یو خبره خو نیمه نیمګړې وي یا سړی پې پوهېدلی نشي، نه پوره خبره، مکمل خبره. یعنی په خپله په دې وتمت کلمت رب کې دومره لوی تفصیل دی چې هغه د قرآن کریم چې څومره مونږ فضایل بیان کو نو هغه په دې کلمې کې راځي. پوره هم دی او کلمه هم ده. کلمه په خپله هم مکمل خبرې ته ویل کېږي. لکه مثلا یو سړی ووایي چې راشه کېنه او پاڅه ما، اوس دا دوه درې ټکي دي خو دې کې ډېر لوی مضمون دی. هلته نه راشه دلته او دلته بیا کېنه او بیا پاڅېږه ما. نو همدغه رنګې هغه خبره چې قرآن کریم کې ده دی به اعتراض کول مختلفو صورتونو سره. لکه مثلا قرآن کریم چې نازلېدو نو دی ویلې چې مونږ یې مقابله کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو ملګري ان اعطیناک الکوثر دا آیت ولیکلو او په کعبې ځوړند کو چې راشي د دې مقابله وکړي. د هغه وخت شاعران، ادیبان، تعلیم یافته خلک را جمع شول، خو د هغې مقابلې کې یو آیت هم یا یو جمله هم پیش نه کړلی شو، ځکه چې دا کلمه دومره وسیع ده او دومره لویه ده، دومره تفصیل ده پکې چې دومره وړې غونتې خبرې کې یا وړې ټکي کې دومره لوی تفصیل نشي جمع کېدی. بهر حال
نو د الله تعالی خبره پوره هم ده او د الله تعالی خبره مکمل هم ده. ربک استاد رب. او بل صفت یې صدقا رښتونی، رښتیا هم دي، نه په ماضی کې دروغ شته. کغه د آدم علی السلام کیسه ده، که د نوح علی السلام ده، که د ابراهیم علی السلام کیسه ده، که د کافرو ده، که د مشرکینو ده، که د فرعون ده، که د حامان ده، که د قارون ده، که د هلاکت ده، که د نافرمانیانو ده، که د بدکاریانو ده، او که د مستقبل باره کې ده، نو هیڅ داسې څه کمی په قرآن کریم کې نشته. رښتیا هم دي او عدله د انصاف خبره هم ده. مثلا فیصله کړی د الله تعالی، مونږ به یو څو فیصله واخلو. لکه مثلا قرآن کریم د میراث فیصله کړی ده، نو دا په عدل سره ده. د دنیا په دې باندې ستړي شو چې مونږ په میراث تقسیم کې په قرآن باندې اعتراض وکړو، خو دا نشي کولای چې الله کم تقسیم کړی دی. دی خو ډېر اعتراضونو کوشش وکړي. لکه مثلا الله تعالی فرمایي چې للذکر مثل حظ الانثیین، سړي دپاره د دوه ښځو برابر وي. نو دوی فوراً اعتراض وکړي چې او دا وګورئ ښځو ولا د دوه ښځو برابر یو سړي ته کړه. نو هلته ښځې بارے کې الله تعالی دوه طرف نه میراث او مهر ورکړی دی. ښځې مهر شته، سړي مهر نشته. ښځې ته پلار طرف نه حقونه شته، د خاوند طرف نه حق شته، پلار طرف نه شته. داسې جمع کې او خرچه پیسې برابر نشته. یو سړی د ورځې 100 روپۍ لګوي، ورونه واخله مثال، او بل ورور یې ورځې 1 روپۍ لګوي. اوس پلار راغلو، دوی دواړو سره انصاف کوي، نو دواړو ته 100 روپۍ ورکړي. نو دا 100 روپۍ انصاف نه دی، ځکه چې د یو 100 روپۍ لګېږي نو د بل 99 روپۍ بچت شوي. نو دا انصاف نشو، دا مساوات خو شو، خو انصاف نشو، عدل نشو. همدارنګې په ګواهیانو کې الله تعالی د ښځو ګواهي په حدودو کې الله تعالی، ځکه چې ښځې دومره کمزوري دي. زما بچی زخمی شوی دی، تاسو ته دعا درخواست هم دی. نو موږ چې پټۍ لګو نو هغه مور هغه لیدی نشي. نو یوه زنانه چې هغه زخم نشي لیدی، هغه به په عدالت کې ګواهي څنګه ورکوي؟ هغه دومره کمزوري وي چې د حالاتو مقابله نشي کوي، هغه وینه نشي لیدی، هغه وغیره. نو دا خو وړه خبره نه ده. نو دا انصاف خبره ده. دین علاوه ښځه بیا عدالتونو کې ګرځوه، په خلکو منځ کې ګرځوه او ګواهیانې ورکوه، او بیا پولیس او عدالت او دغه یا پوښتنې او دغه غسختی او نرمي او کنځلې او بدې ردې د وکیلانو. نو دا الله تعالی ښځې ته ډېر لوی عزت ورکړی دی، بېعزتي نه ده. خو دا خو مغرب دی، په اسلام باندې اعتراضات کوي. داسې نور زرګونو چې کومه فیصله راواخلي، هغه فیصله مبني بر حق او مبني بر انصاف ده. نو الله فرمایي دا د قرآن کریم کې کمال دی چې دې کې ټول رښتیا دي او هره خبره پکې د عدل، لکه د ښځې او د خاوند قانون دی. اوس ښځې او خاوند باره کې الله تعالی فرمایي دا بالکل برابر دي. ها، یو درجه خاوند تعالی ورکړې ده چې هغه مشرولی ده او د هغې جواز هم ښودلی ده. هغه څه دي؟ یو دی خرچ کوي، د خرچه کوي. ځکه نو کم سړی کورونو کې چې 15 ورونه وي، که 2 ورونه وي، که 3 ورونه، چې کم ورور خرچ کوي هغه مشرولی کوي، ځکه چې هغه ګټه کوي، هغه د آمدن دغه وي. بهرحال داسې نور بیا چې ښځې ته الله تعالی کم درنوالی ورکړی ده. خو د یو طرف کې زه لاړم نو یو طرف کې د 20 خبرې بیان شوي، اندازه خبره کومه صرف. نو داسې په قرآن کریم کې که هغه معاشرتي زندگی ده، که سیاسي زندگی ده، که عدالت ده، که قانون ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ظاهره مسلمان چې یهودي سره مقابله وه، نو الله تعالی د یهودي په رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودي په حق کې فیصله وکړه، ځکه چې دا د انصاف خبره ده، دا د حق خبره ده. بهرحال دې باندې چې څومره خبره وشي دومره کمه ده. د قرآن کریم صفات نه مکمل کیږي، ځکه چې دا کلام الله دی، د الله خبرې دي. نو الله فرمایي لا مبدل لکلماته، دا بل صفت ده د قرآن کریم، دې کې تبدیلی هم نه راځي. الله کوم فیصله کړې ده هغه به وي. لکه انسانان دي غصه شي فوراً ارشه ختم کی را ختم کی، نه، الله فیصله د قیامت ته، یا الله فیصله مخکې نه د مرګ، یا الله تعالی فیصله د سزا یا د بدلې کړې ده، هغه په هیڅ حالت کې هیڅ څوک بدلولی نشي. بدلیږي نه، څوک بدلولی نشي. که حالات ښه دي او که خراب دي، که مینه ده او که سختی او که نفرت ده. وهو السمیع العلیم، او الله تعالی اوریدونکی هم ده او پوی هم ده. هغه په دې حالاتو باندې، په دې خبرو اعتراضاتو باندې دا اوري هم، او الله تعالی په دې ټولو باندې پوی هم دی. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوی کې الله دې عمل کولو توفیق راکړي.
وتمت او پوره شوي دي پوره دي کلمت ربک خبر استا درب کلمې دستا رب فیصلې دستا درب صدقا رښتینی وعدل او د انصاف لا مبدل نشته څوک بدلون کې لکلماته د الله د خبرو د قران کریم دا د الله خبرې دي وهو السميع العليم او مغالط لا اوریدونکو او پوهه هم ده